درې دعاګانې خدای ته چې کمې دعاګانې غواړې درې دا به دله خدای هغه قبلې چې ته څنګه غواړې. اوس موږ دعا کوو نو خدای پاک دعاګانې قبلې خو په مختلفو شکلونو. دا خو نیک سړی و، دا نیکان خلک سادهګانه مې ډېر د دنیا په دې وي تچیتو په دې لانجو مانجو ډېر نه پوهېږي. چې کور ته راغی بیبي ته یې الولې چې ښځې ما ته خو دغسې حالات معلوم دي چې زما درې دعاګانې خدای پاک قبلې. اوس به په مشوره کښېنو درې دعاګانې به د خدای نه وغواړو. دا ښځه ورته وایي وی سړیه داسې کار دی چې دوه دواګانې ځان له وغواړو یو پکې ما له وغواړو. خاوند ورته وایي دا بوډا بابا نیک سړی دی بزرګ دی وی ښځې ته به اوس څه ګن غواړئ خو د خدای نه به جنت وغواړو د خدای رضا به وغواړو د دنیا ښکلی ژوند به وغواړو. وی نه سړیه په هغه دو چې د خدای نه ته څه غواړې غواړه یو به خامخا ماله غواړې زما در باندې حق. وی ته څه غواړې نو د ښځو مطالبې تاسو ته خپله معلومېږي. وی زه دا غواړم چې ما خدای پاک واپس د 1400 کالو پیغله کړي دا ټیټه ملا مې خدای رانیغه کړي دا غاښونه چې مې د خولې نه وتي دا له خدای واپس برابر کړي او شکل مې خشته او مزېدار شي. دا فطري تقاضا ده د ښځو حسن خو د تعایش دې سامان ته نه ګوره پوډر او سرخي او دا قسم قسم نخرې د سړي په واده که تو ګورې د هلک په واده به 2 روپۍ لګي او د ښځې په واده باندې به په زرګونو روپۍ لګي. په یو جوړه کې هم د ښځې واده کېږي خو چېرته تاسو لیدي چې یو ښځې په واده کې 2 یا 3 جوړې پوره شوي په سلګونو جامې او جوړې او یو جوړه د زرګونو روپو. دا فطري تقاضا ده حالانکې قمقلین دي په 1500 او 600 روپۍ جوړه جامه به والي او چې پردي واده له لاړه شي نو هغه غټ لوجې به په لمن کې راواچي کور ته به یې یوسي او بې شرمه خولې به پې بیږي په پردي واده کې او د بدقسمتۍ نه زمونږ د سړو ډوډۍ مخکې د ښځو وروستي 2 بجو ته 1 بجې ته د ښځو ډوډۍ ورسي او بیا هغه غوښه مخه ته خلاصه شوې خوټ کېدلې روجې وله پخېږي. تندیله او مخله خو ګوتې وړي نه هلته یې ځان له 2 نمبر مخ جوړ کړي که رومال وله وړي خو هغه قصه پسې خرابېږي. کمقل شی دی جي نیکانې ښځې ښه ښځې دي خو اکثریت د ښځو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده. دا دې لپاره درته ویم چې تاسو په دې دجل او فریب او مکر کې مبتلا نه هن ناقصات عقل و دین. پیغمبر علیه السلام فرمایي وی عقل هم ناقص دی او دین هم ناقص دی. وی صاحب دا عقل ولې ناقص او دین ولې ناقص؟ وی عقل خو ځکه ناقص دی تاسو ته پته نه لګي چې د 2 ښځو ګوی د یو سړي برابر او دین ځکه ناقص دی چې ډېر وختونو کې داسې وختونه په زنانه راځي چې خپل مونځ او روژې پکې نه نیسي مونځ پکې نه کوي. وی جنت ته چې لاړم دوزخ ته چې لاړم دوزخ مې ولید نبي علیه السلام فرمایي نو اکثر پکې ښځې وي. دوزخ کې اکثریت ته ښځو بیبیانې دې تپوس کوي د خدای رسوله دا ښځې ولې زیاتې دوزخ ته ځي؟ وی بکفرهن دوی ناشکره دي وی یکفرن الله وی د خدای ناشکره دي وی نه یکفرن العشیر د خاوند ناشکري کوي. نبی علیہ السلام فرمایي او د خاوند څنګه ناشکري کوي؟ وی لو احسنت الى احداهن الدهر وی که ټوله زمانه ښځې سره ښه سلوک وکړي جامه پیزار چې د هغې خواهش څه یې وله راوړئ ټوله زمانه ثم رأت منک شیئا او بیا دومره غلطي در نه راځي ګوتې د بند دومره ووینئ دومره لږه غلطي نو څه وایي؟ وی ما رأیت منک خیرا قط یې سړیه تا نه خو ما په ژوند کې چې تاړو خیر نه دی لیدلی. دا نبی علیہ السلام فرمایي 1400 کاله مخکې ناشکره شوې د خاوند نو ناشکري پکې ډېره زیاته ده او دا حسن او د حسن طلب او د ښې جامې او جوړې دا د ښځو فطرت دی. نو ما دا سوال د خدای نه وکړه چې ما خدای پیغله کړي د 1400 کاله دا خاوند ورته یې سړي ښځې د مرګ په غاړه ته م ولاړې او زه م ولاړې نیک بخته چې ته د خدای نه به د خدای رضا وغواړو جنت به وغواړو نیکان صالحان اولاد بچي داسې قصې پسې به وغواړو دا ته څه کوي؟ وی نه بس ته په دې 2 دعاګانو چې څه غواړې غواړه خو ماله به دا یو غواړې د ماله باندې حق سړی یې مجبوره که سړی د ښځې نه مجبوره خدای ته یې سوال وکړي خدای 3 دعاګانې خو ته قبله یو د ماله د ښځې دپاره قبوله دا پیغله که د 1400 کالو جینۍ خو چې داسې جینۍ شي چې د دې نه خوبصورته بل پرې علاقه دنیا کې خدای وعده کړی او مقصد یې جوړه شو.
چې جوړه شوه څو ورځې تېرې شوې چې تېرې شوې اوس دا د خپل خاوند ته وایي بوډا بابا ته چې سړیه یو فیصله کړه ښځې بیا څه وی وایي داسې کار دی چې ما ته مو ګوره او ځان ته مو ګوره زه پیغلم او جینۍ او ته دا او یو اتیاو کار وي قبر کې د خپې ویزان دي ما پرېږده چې ته بل ځوان خاوند وکړم او ته ځان له چې ته بله ښځه ګوره قمقل شی دی ما درته بوډا بابا ورته غوسه شو نیک سړی وایي ښه دا دعا ما دې دپاره کړې تا به اوس زه پرېږدم بل خاوند پکې او زه به ځان له بله ښځه ګورم په انسان خو دا غوسه راځي فطرت ته خیرې یې ورته وکړه هغه دویمه دوا استعمال کړه وایي خدای زما دا ښځه دا غزول حال نه م بتره کړي مخکې چې څنګه و چې ښه بوډۍ شي ښه په بد شکل شي غوسه شوه چې ستا د خپلې شکل د وجې نه په ما نخرې کړي ودرېږه چې دا شکل درته اوس برابر کړه همقسې ته جوړه شو چې ته جوړه شو یا سړیه دا دې رانه څه جوړ کړه په ټوقه پوهېږې او که نه پوهېږې زمانه څه جوړ کړه غوبل یې ورسره جوړ کړه هلته کې زامن د اوچت چې بابا زمونږ د مور باندې څه نخرې دې جوړې کړې کله ترې 14 کالو کله د اتیاو دا د بزرګي او عبادت دې خبرې ته ورسو هلته خیال ورپسې راله لغې غوبل جوړ کړه زمونږ د خور نه دې څه جوړ کړه دې غریب بدبخت کې حیران دی چې خدای دا څه غلطي وشو وی ښه خدای پاکه بس هغې وایي چې هغه مخکې څنګه واغسې هغه 14 کلنې په شرق غورځوه خو چې دې غم نه خلاصه شي وی خدای چې بس مخکې څنګه وه همقسې که دواګانې 3 واړه لاړې او ښځه همغسې پاتې شو دا د ښځو دجل او مکر او فریب مشوره به ورسره کوې ګورې دا نه چې مشوره به نه کوې خو بیا چې فیصله کوې نو د خدای او د قانون د رای مطابق به فیصله کوې او به تا ته وایي لاړ شه شابه سړیه شابه لاړ شه هله دا ماشومان ټوله ورځ د پردو کوڅو کې دغه بلا پسې ګرځي یو ورته چې ته را پیدا ته به تل یو غټ ټي وي به دې په اوږه کړی او کور ته به دې دا ماشومانو له نه ګوري ماشومان خو دې پردو کوڅو کې ګوري دی ورته خپله ضرورت په ناروا به سر یې ګرځې به دا تاسو بنیاد ولټوي قسم دې لا زمونږ دا پښتانه خو ډېر ښه دي ډېره ګزاره ده پکې او ډېره حیا ده پکې تاسو لاړ شئ وګورئ سړی لکه د نوکر غوندې د دوکان نه بار ورته ولاړ او ښځې په دوکانونو کې دوکاندارانو سره څوکۍ کې دا کم ایمان او کم غیرت او کم پښتو او زمونږ د پښتنو هغه زوړ ماحول به مو ګورو هغه بورقه چې هغه ټوپۍ به پکې وه هغه اوس شته نشته من حیث العموم ختم شوې ده اوس هغې ټوپۍ پورې زمونږ د وطن دا ښځې خاندي غټ پړونه او غټ څادرونه شته نشته ختم اوس نری نری څادرګي د دین مسله وسوره او دا خپلو زنانو ته بیان کوي چې ستاسو غاړه پې خلاصه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په نښو کې یوه نښه دا ده چې ښځو به جامې اغوستې او بربنډې به هغې ته خو دا صحابه خو دا دور نه ولید وی د خدای رسوله جامه به اغوستې بربنډې جامه به اغوستې کاسیات عاریات جامه به اغوستې بربنډې به مائلات ممیلات ځان به سړو ته مایل کوي سړي به ځان ته رامایل کوي او چې په لاره ځي رؤوسهن کاسنمة البحت سرونه به یې داسې وي عربو کې یو قسم اوښان و د هغه قبان به اوږدو او داسې یو طرف ته به مایل نو چې په لاره ځي نو دا سر به یو ښي طرف ته یا ګس طرف ته کوږ وړي دې دپاره چې دا سړي راته رامایل شي او راته وګوري نبي علیه السلام فرمایي دا زناکارې ښځې بدعمله ښځې د ښځې ژوند څه دی کور کې به ډول کوي او د کور نه بار به ډول نه کوي نن د ښځو ژوند څه دی کور کې ډول نشته ختم او د کور نه بار چې وځي نو کم حسن او کم ډول استعمالوي د نبي علیه السلام د وینا خلاف شو که نه شو د کمې ښځې زنانه چې د سر دا ویښته ښکاري دا مری ښکاري دا سټې ښکاري دا لیکې ښکاري د دې ښځې مونځ په دغه حالت کې بالکل ناجایز بالکل ناروا دا د سیپونو او د جارجټ دا نری دوپټه چې ښځو په سر کړي وي د سر ویښتې پکې ښکاري که نه ښکاري او جواب راکړي ښکاري که نه مری او سټ پکې ښکاري که نه ښکاري او اوسنی چې کوم نری لباس راغلی دا مټې پکې ښکاري
دا لاندې د پنډو نه لاندې دا نلي او دا څیزونه پکې ښکاري دې کې